داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د روژې مبارک میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د کب میاشتې 21 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې وټولو مسلمانانو ته د رمضان مبارک میاشتې په رارسېدو مبارکي وړاندې کوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات سیمې ادارې له لوري د دغه ولایت په زندجان او کوسان ولسوالۍ کې د 120 نیمه پراختیایي پروژو د پیل خبر. د هرات امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس د روژې په مبارک میاشت کې د اړمنو پر لاسنیوي ټینګار. او د هرات ښاروالۍ له لوري د دغه ولایت د دویم ناحیې د اټیو جوړولو د کار پیل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. د هرات د سیمې ادارې چارواکي د دغه ولایت د زندجان او کوسان ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره د 300 میلیونه افغانیو په لګښت د 120 نیمه پراختیایي پروژو یعنې د پیسو د کار په بدل د پیل خبر ورکوي. دغه پروژې د 13 میاشتو په موده کې بشپړ کیږي چې پکې د استنادي دیوال جوړول، د سړکونو سمول، د پلچکونو جوړول او د اوبو د کانالونو پاکول شامل دي چې 100,000 تنو ته د کار زمینه برابره کیږي. بلخوا د کوسان ولسوالۍ اوسیدونکي په خوښۍ سره د دا ډول پروژو د پلي کیدل د کارموندنې په برخه کې مهم بولي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د نړیوال بانک لخوا د هرات په کوسان او زندجان ولسوالۍ کې شاوخوا 120 وړې او لویې نیمې پراختیایي پروژې او د کار لپاره پیسې د کار په بدل کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د هرات د کلو پراختیا ریاست د مسؤلینو په وینا دغه پروژې د 300 میلیونه افغانیو په لګښت په 13 میاشتو کې پلي سوي چې 100,000 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. لکه څنګه چې نن موږ تاسې د ولسوالۍ کوهستان ولسوالۍ کې قرار لرو. الحمدلله د کوهستان ولسوالۍ کې تقریبا 50 شوراګانو لپاره موږ پروژې درلودلې یا کارونه و. الحمدلله هغه په ښه میړانه باندې او د سیچي او د یونپس یا زموږ د انجینرانو لخوا څخه ټول تطبیق شول الحمدلله. او په زندجان ولسوالۍ کې تقریبا موږ 3 شوراوې درلودلې چې هغه هم الحمدلله ټول تطبیق شولې، ګټې اخیستنې ته وسپاره شولې. محلي خلک د وطن خلک ټول په دې باندې په کارو باندې مصروف شوله. تقریبا په مجموع کې 100,000 کورنیو ته د دې مستقیما غنم ورسېدل او خوراکي توکي ورسېدل. همداراز غیر مستقیم ویلش تر 1 لک پورته کسان د دې له مرستو نه مستفید شوي او دوی په ډېره ښه طریقه سره دا پروژې پای ته ورسولې. او د هرات ولایت کې دا اول ځل د اسلامي امارت له راتلو وروسته چې دوی خپلې پروژې تطبیق کړي چې د دې مثال په کوم حالت کې دوی تطبیق کړي دي او په کوم امنیت کې سرته رسولي دي موږ یې په افغانستان کې مخکې مثال نه وینو. بلخوا د کوسان ولسوالۍ اوسیدونکي په خوښۍ سره د دا ډول پروژو پر کېدل د کارموندنې په برخه کې مهم بولي. پروژه خیلی موثر بود برای سرکای بود، جوهای آبیاری مهم بود. بیشتر 80% اینا به خود شخص پول داده شد در بدل کار. تقریبا 20% دیگه به خاطر همین سمت و سیمانی گپ گفته بود. د یادولو وړ ده چې د پروژو د عملي کولو پر مهال د سیمې ادارې مسؤلین وایي چې اسلامي امارت په پام کې لري په هرات کې تر 10 ډېرې لوی اقتصادي پروژې پلي کړي. امارت اسلامی افغانستان طرحهای بسیار زیادی دارد که چندین تای او در سطح ولایت هرات غیر از اون غرب حتی در سطح ولایت هرات به آخرین نقطه های عملی شدن رسیده است. یعنی مراحل دفتری اینا کلا تمام شده، امضا شده. مثل ترمینال سطح جنوب است که موترهای ترمینال در جنوب ایران ساخته میشه. شاید حدودا 30 الی 40 میلیون دلار در 1000 جریب زمین
سرمایه گذاری شود. شهرک صنعتی جدید است که 55,000 جریب زمین را در بر میگیره. مسئله بندر خشکه است که حدوداً 200 جریب زمین را در بر میگیره. مسئله پروژه سمنت است که یک پروژه عامل منفعه بسیار بزرگ است. مسئله خط آهن هرات ترغوندی است که او روی دست است که عنقریبا بشه. مسئله فاز آخر خط آهن هرات خاف است و پروژه بزرگ تاپی است که از پروژه های بسیار عامل منفعه می باشه. د تطبیق کوونکو مسؤلینو په وینا په دغه پروژه کې د استنادي دیوالونو جوړول، د سړکونو جغل اچول، د پلچکونو جوړول او د اوبو د کانالونو پاکول شامل دي چې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د خلکو د ستونزو د حل په موخه تطبیقیږي. مواد خوراکی از قبیل آرد برنج رو گندم به خانوادهایی که اینا مشکل اقتصادی داشتن و توانایی کار را نداشتن. برای اونا در طول 18 ماه تطبیق شده و فعلا ما در آستانه اختتام از این برنامه از فیز اولش البته هستیم که انشالله به رهبری مقام محترم وزارت و جناب والی صاحب با همکاری اونا فیز دوم من قریب در دسترس شروع خواهد بود که باز بعدا خبرش به شما خواهد رسوند. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په دوره کې د ناامنیو له امله هیڅ پروژه نه ده بنده سوې او د لا زیاتو زیربنایي او انکشافي پروژو د پلي کولو هڅې روانې دي. د هرات ښاروالۍ د دغه ولایت د ښاروالۍ د دویمې ناحیې د جنوبي سړک په اوږدو کې د اټیو د جوړولو پروژه پیل کړه. د دغې پروژې ټولیز لګښت چې ټاکل سوی په 3 پړونو کې جوړ سي 30 میلیونه او 600,000 افغانۍ ده چې ټاکل سوې ده د 6 میاشتو په موده کې جوړ سي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات ښار په کچه د انکشافي پروژو په دوام دا ځل د هرات ښار د جامع جومات جنوبي سړک ته څیرمه د دویمې ناحیې اړوند د 9 10 11 او 12 املاکو د جوړولو کار پیل سو. د چارواکو په وینا د دې پروژې لګښت چې په 3 پړونو کې جوړیږي او شاوخوا 80 اټۍ لري 30 میلیونه او 600,000 افغانۍ ده چې د ښاروالۍ د ادارې له ذخیره شویو پیسو څخه به ورکړل سي. ما از وجوه ذخیروی ریاست شاروالۍ تقریبا 8 پروژه داشته که یک پروژه جاده شمالی و جنوبی بوده که تقریبا 190 میلیون یک پروژه ما شده و تقریبا ما 110 میلیون افغانی 7 پروژه دیگه داریم که از اکانت وجوه ذخیروی که عملا 2 پروژه از او هم به بهره برداری نزدیکه که انشالله به این روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده میشه انشالله. پروژه هایی که امسال به سال 1402 اداره شاروالۍ هرات تحت پلان خود گرفته بود الحمدلله اکثر پروژه ها به اتمام رسیده. از شروع کار تا ختم کار از طرف ناحیه مربوطه، از طرف ریاست سکتوری شاروالۍ هرات و از طرف ماموریت نظارت شاروالۍ انجینران ناظر از شروع تا به ختم کار پروژه تعیین میشه و امروزه از روند کاری پروژه نظارت میکنه. ما به تمام همشهریان عزیز خود اطمینان میدیم همانطور که اونا امرای اداره شاروالۍ هرات در بحث جمع‌آوری حواید شاروالۍ همیشه همکار بوده. ما اطمینان میدیم که همه استانداردها و مشخصات تکنیکی که ما در پروژه تعیین کردیم 100% تطبیق شده و ان شاء الله تعالی کوشش میکنیم به مدت قرارداد که شده که 6 ماه میباشد به اینجا پروژه به پای اکمال مطابق به اسناد تکنیکی و شرایط استانداردهای انجینری که از اینجا پروژه ان شاء الله تعالی با همکاری انجینر صاحبای ریاست شاروالۍ به پای اکمال برسانیم. د هرات ځای اوسیدونکي او ښاریان هم د دې پروژې د کار د پیل هرکلی کوي او وایي چې په هرات ولایت کې د اسلامي امارت پرمختیایي فعالیتونه د پام وړ دي. واقعا از این پروژه‌ای که فعلا تحت کار و پیشرفت خیلی رضایت داریم. واقعا خوب پیش میره، زیبایی شهرمانه ماشاءالله. تا به همین فعلا که ما چشمدید داریم خیلی با سرعت و خیلی زیبا و منظم پیش میره. ما خوشحالیم که مملکت ما و جاده ما اینا تیار شه و جلوتر این مخلوبه بود. مدت 7 سال میشه که اینا خراب شده و انشالله به دولت امارت اسلامی خوب افتتاح کردم و بهترین نحو این کار پیش بردم. د یادولو وړ ده چې هرات ښار تل د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا د پرمختیایي پروژو د پرانستلو کوربه وي. د هرات امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس وایي روژه د نیکو اعمالو او لاړمنو سره د مرستې فرصت دی. په ورته وخت کې د روژې د مبارک میاشتې له پیل سره سم د هرات د امر بالمعروف د چارو رئیس شیخ عزیز الرحمن المهاجر لاړو کسانو سره پر مرستې ټینګار وکړ او ویې ویل د روژې یو له مهمو فلسفو څخه دا ده چې تر څو د محرومو حالت معلوم سي.
ښاغلی شیخ المهاجر وایي د روژې مبارکه میاشت د ټولو نیکو اعمالو او له اړمنو سره د مرستې لپاره یو مهم فرصت دی. هغه له سوداګرو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې په دې مبارکه میاشت کې د بېوزلو او اړمنو لاسنیوی وکړي. له بلې خوا د هرات یو شمېر ښاریان هیله څرګندوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې به ښه سوداګر له بېوزلو او اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. از مردم خواهش میکنیم که مثل که کماکان کما سبقه او همراه ما همکار باشه و ما انشالله در خدمت مردم هستیم و تقاضا و خواهش میکنیم که کوشش بکنه به ماه رمضان می روزه خود را بگیره، عبادت و اطاعت پروردگار را انجام بده و کوشش بکنن که مردم غریب و مردم فقیر از مردمای تاجر و مردمایی که کمی خوب هستند تقاضا به عمل می آید که کوشش بکنند که توجه زیاد خود را با مای متبرک و مایی که طاعات و عبادات و صدقات به دهات چند خداوند متعال قبول می نمایند با امو فقیر و غریب خود و همسایه خود متوجه باشند و ماه رمضان با یک ترتیب و با یک عبادت خوب مزین تیر کنند. د استاد محمد ناصر رحیاب علمی او ادبي شخصیت وستایل سوه. په دې غونډه کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي احمد الله متقي وویل د استاد رحیاب د لارې دوام اړینه ده او دغه نیمه سوځېدلې شمع باید په یخنۍ او تیاري بدله نه سي. د هرات یو شمېر فرهنګپال او د پوهاند رحیاب د کورنۍ دوه غړي د ارواښاد پوهاند رحیاب په شخصیت، طرز او د نوي تدریس میتودونو په اړه د ده او دغه په ادبي اثارو رڼا واچول. همداراز د دې غونډې په پای کې د مرحوم وروستنۍ د څېړنو کتاب هم پرانیستل سو. د اومې امنیتي حوزې امیر او د شینډن ټولۍ قومندان خپلو همکارانو ته معرفي او په کار یې پیل وکړ. لکه څنګه چې اړتیا و د هرات ولایت امنیه قومندان حاجي یاسر صاحب ملا سیف الله د اومې امنیتي حوزې امیر په توګه او محترم عزیز الله زبیر د ټولۍ شینډن د قومندان په توګه ټاکلی. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ د دفتر مدیر حاجي ملا عبدالجلیل زاهد او د امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو معاونیت مرستیال مولوي بسم الله په حضور کې مجاهدینو او منصوبینو ته ور وپېژندل سو. همدارنګه حاجي ملا عبدالجلیل زاهد د دې قومندانۍ منصوبینو ته د مبارکۍ ویلو پر مهال زیاته کړه چې په خپل منځ کې باید ورورولۍ او متقابل احترام رامنځته کړي تر څو وکولی سي له خپلو خلکو د ستونزو په هوارۍ کې مثبت ګامونه پورته کړي. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا 3 تنه د نغدو پیسو د غلا په تور ونیول سول. د هرات امنیه قومندانۍ د 8مې امنیتي حوزې منصوبینو د دغه حوزې اړوند سیمو څخه د کشمیر راپور له مخې 3 تنه د نغدو پیسو د غلا په تور نیولې. له دغو کسانو څخه 65,000 افغانۍ غلا سوي نغدې پیسې ترلاسه سوي او اوس د اسلامي امارت د ځواکونو تر څارنې لاندې دي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. سهشنبه هرات شهر د اورښت اټکل الوره درجه 12 غوریان د اورښت اټکل الوره درجه 12 کراخ د واوره اټکل الوره درجه 9 او پښتون زرغون د واوره اټکل الوره درجه 12 اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات سیمې ادارې له لوري د دغه ولایت په زندجان او کوسان ولسوالۍ کې د 120 نیمه پراختیایي پروژو د پیل خبر. د هرات امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس د روژې په مبارک میاشت کې د اړمنو پر لاسنیوي ټینګار. او د هرات ښاروالۍ له لوري د دغه ولایت د 2 ناحیې د اټیو جوړولو د کار پیل. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو